مین د ښکلیا د درد کور دی که نه مین د ښکلیا د درد کور دی که نه خو ستا نظر ولټه کور دی که نه نه دی پناه محمد خان باجوړی نه دی پناه محمد خان باجوړی د پښتني مینې کې مور دی که نه وی بیله ده د نیت او د ارمان خبره بیله ده بیله ده د نیت او د ارمان خبره بیله ده او خوري دي هسې زړونه رقیبان خبره بیله ده وی هیڅکله عاشق د رقیبانو پروا نه کوي هیڅکله عاشق د رقیبانو پروا نه کوي او مړه په معشوقو دي عاشقان خبره بیله ده وی زه خو عاشقان او معشوقې د ژوند ښکلا ګڼم زه خو عاشقان او معشوقې د ژوند ښکلا ګڼم او پاتې شو جهان نو د جهان خبره بیله ده وی څوک چې پرې پوهېږي نو پخپله به پرې پوه شي څوک چې پرې پوهېږي نو پخپله به پرې پوه شي دا د باجوړي محمد خان خبره بیله ده السلام علیکم اوریدونکو او کتونکو تاسو ته هرکلی وایو تاسو ته څنګه معلومه ده زموږ چینل کوهي مور دا د هر یو چا آواز دی هر څوک په دې کې خپل خیالات شریک کولی شي نو موږ د ادبي او سرلښکر یو مشر خواله راغلي چې محمد خان باجوړی نوم دی د چا نه پټ پناه نه دی د هغه خواله موږ راغلي له هغه سره هرکلی کوو دې خوندور شعرونه به په تاسو باندې موږ اورو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه عمرزاده صاحب چې تاسو دومره تکلیف وکړو زما خواله راغلی ډېره مننه شکریه دا شاعري تاسو څنګه شروع کړه خلک موږ د چا نه اورو چې کله څوک شاعري کوي نو هغه عاشقي یا چې کوم دی مالیاري هغه شاعري کوي که نه ستاسو څه بله نو عاشقي او هر څه دا خو هر انسان کې او دا شاعري چې کومه ده که نه دا یو قدرتي ورکړه ده که یو سړي لسم او دولسم او شپاړسم کړی خو یو شعر نشي لیکلی که نه بله خبره دا ده چې دا احساس خلک وي لکه هغه رحمان بابا فرمایلي دي چې جو دانه قدر یو لال پکې پیدا شي همواړه نور د تورو کاڼو غر دی نو داسې په انسانانو کې یو نیم کس چېرته شاعري هغه د وطن دا دردونه دا څه محسوسوي نو په دغه وجه باندې دا د دغه هر څه د دننه احساسات چې دي هغې له د شاعرۍ د لفظونو رنګ ورکړي او دا کرامت هغه له الله طاقت هغه شاعر له خدای ورکړی ماشاءالله تاسو بیا ګورئ چې سر او ګیرې دواړه سپین دي خو ډېر اوسنی دی لکه دونه عمر یې نیم کېږي خو بس دا د دې وطن او د دې خلکو سره مینه ده چې دا یې دیزي ته راړسولی دی د ده یو کتاب هم چاپ شوی دی چې خو مینه پېژنم او د دې نه به چې کوم دی یو خوندور غوندې کلام اورو اورېدونکو راځي چې وایي دا د غزل نه وړاندې یو څو شعرونه دي دا وایي څوک چې محبت نشته دی دا وایي څوک چې محبت نشته دی زه مې په زړه کې د نفرت نشته دی او چې به زما په ښکلي یار کې نه وي چې به زما په ښکلي یار کې نه وي چېرته کې داسې یو صفت نشته دی او دنیا یې پېژني ځان نه پېژني دنیا یې پېژني ځان نه پېژني د پښتنو غوندې ملت نشته دی او دا یو غزل دی چې یاره کړی ما په مینه توکل دی یاره کړی ما په مینه توکل دی در روان یم پروت په خپو کې مې منزل دی دا دنیا آباده شوې ده په مینه دا دنیا آباده شوې ده په مینه محبت ژوند له د هر څه نه اول دی او زه یې ځکه په خبرو دوکه کېږم زه یې ځکه په خبرو دوکه کېږم سپین لباس ته سپی په لاس کې هر یو غل دی او د خپل ځانه دومره ولې دي بېزاره د خپل ځانه دومره ولې دي بېزاره خدای خبر په پښتنو شوی څه چل دی او دا په مونږه پښتنو چې څه تیریږي دا په مونږه پښتنو چې څه تیریږي دا رښتیا ده چې عمل د لارې مل دی او زورورو د دنیا ورونه مړه کوي زورورو د دنیا ورونه مړه کوي لامده وچو سره سوځي دا متل دی نن رحمان او خوشحال خان در پیژنمه نن رحمان او خوشحال خان در پیژنمه یو یارانو پیښور او بل کابل دی او په میونو الزامونه ښکلي ښکلي د میونو د ښکلا په لور مزل دی مکمل دی په الله باندې یقین دی مکمل دی په الله باندې یقین دی اعتماد که په خپل ځان دی مکمل دی او زه د چا په محلونو باندې څه کوم زه د چا په محلونو باندې څه کوم
زما دا خپله جونګړه تاج محل دی باجوړیه تصور د یار د مخ دی باجوړیه تصور د یار د مخ دی ګلستان او میکده مې دا غزل دی. ډېره مننه. ماشاءالله. اوریدونکو زه ورته حیران شوم چې دا غزل جوړول د دې قافیه ردیف جوړول یا په دې باندې سوچ کول دا د انسان سوچ نه رانیسي. تاسو د یو شعر باندې دغه ور وکړي چې دا به په څونه وخت کې لیکلي او درد و چې د شاعرۍ ته تاسو څنګه رالی دا شاعري مو څنګه اختیار کړه؟ شاعري ته خو دا ما د وخته ذکر وکړو چې دا بس د احساسات روپارېږي دا پېښو دا ما به دغه کتابونه به مې ډېر کتله د شاعرانو کتابونه مې کتل خپل هم ډېر دردېدلی او ډېرې سختې راباندې تېرې شوي دي. مطلب دا دی چې بله انسانیت دی د چا مخ ته د انګل له مزه نه راکوي د هغې د وجې نه دا قلم مونږ چې ویو چې په دې باندې سړی پوه شي نو دا به ډېر ښایي د تورې نه قلم زما په خیال چې دا ډېر تېره دی. خوشحاله دی په دې چې د خپل نوم سره باجوړی لیکلی دی محمد خان باجوړی. نن سبا خلکو څه توکل او پاګل او لیونی او دا شیزونه چې کوسي دا دې وله څنګه نو دا خو فطرتي مینه د وطن مینه چې کومه ده که نه دا وایي د وطن مینه داسې اور دی چې نورې مینې د دنیا سیزي مینه نو وطن دی باجوړ خو خامخا دی وطن خلکو ته یو داسې شعر و یو داسې غزل یا یو داسې شعر چې دا خلک راوپارېږي او لږ ورته وخاندي او لږ ورته مسکا شي. یاره ما خو داسې مزاحیه شعرونه نه دي ویل کړي خو یو غزل ورته به ووایم چې داسې یو نظم غوندې دی چې دا خو هغه نه دی یارانو کلی دا خو هغه نه دی یارانو کلی اوس دی دا کلی د شیخانو کلی نشته امام د جومات ورک دی امام نشته امام د جومات ورک دی امام پکې پخپله اوس ملک دی امام یو ځل بیا ووایه نشته امام د جومات ورک دی امام پکې پخپله اوس ملک دی امام شو وچ په وچه د مولانو کلی او بس دی اوس دی دا کلی د شیخانو کلی او اوس پکې نشته دی اجره جومات شته اوس پکې نشته دی اجره جومات شته میپل د مینې دی مطرح خیرات شته بس شو د خېټو خوراکیانو کلی اوس دی دا کلی د شیخانو کلی دا خو هغه نه دی یارانو کلی اوس دی دا کلی د شیخانو کلی دلته کې زړه هډو څوک پیژني نه دلته کې زړه هډو څوک پیژني نه بې پیسې څه هډو څوک پیژني نه دی د لالچ او لالچیانو کلی اوس دی دا کلی د شیخانو کلی زه باجوړی محمد خان ته ځمه زه باجوړی محمد خان ته ځمه زم روانېږم دا زمان ته ځمه ګورم چرته د پوهانو کلی اوس دی دا کلی د شیخانو کلی دا خو هغه نه دی یارانو کلی اوس دی دا کلی د شیخانو کلی. ډېره مننه. ماشاءالله ډېر ښکلي او ډېر خوندور شعرونه او ډېر زړه پورې څوک چې پرې پوهېږي نو هغه پرې پخپله ماشاءالله به پوهه شي. ډېر ښکلي او ډېر خوندور او زړه راښکونکي شعرونه ویل موږ تاسو ته. نو مختصر شان تپوس یې کوم چې د دې شاعرۍ یا د دې ژوند استاد ستا څوک و ستا د چا نه دا زده کړه کړې وه؟ نو خو ته ویل که نه چې د دې شاعري رحمان بابا وایي عشق عشق لره یو داسې پیر استاد دی چې به نه وي بل یو داسې پیر استاد. باقي زموږ په خپله معقل و او خپل احساسات را پکې وو قافیه ردیفونه موږ ډېرې کیسې ولوست لکه کتلې کتابونه هم کتلي د هغې نه قافیه هر څه زده کړي چې د قافیې څنګه باقي زما استاد چې کوم دی نو محب الله شوق ورته وایي په پېښور کې ریډیو پاکستان کې پېښور کې کمپیر پخوا به یو پروګرام کاوه نننی سهار د هغې کوربه و هغه زما استاد دی. شعرونه دې د چا ډېر زیات خوښېږي او د چا شعرونه چې کوم دی ستا له زړه ته پرېوځي او ستا له ډېره مزه یاره ما له د هر شاعر ښه شعر چې کوم وي هغه د زړه ته پرېوځي که هغه د هر چا حمزه بابا شو ساحل صاحب شو قلندر مومن شو دا ټول کوم پخواني رحمان بابا خو پرېږده که نه رحمان بابا خوشحال خټک دا ټول کتابونه ما لوستي کتلي مې دي طاهر کلاچوي دې ټولو کتابونه ما لوستي او کتلي مې دي ټول ښه شاعران دي او زما ډېر خوښ دي او ساحل صاحب مې ډېر زیات خوښ دي حالات د خبرې کوي. د کوم وخت نه دا شاعري کوئ تاسو؟ شاعري خو د باقاعده د سنه 78 نه کوم. ډېر ښکلې او ډېر زړه پورې د ده نه به په خپل طبیعت باندې یو داسې شی یو داسې غزل یا یو داسې شعر اورو چې هغه بار بار دا ځان ته زمزمه کوي نو هغه به راته لږ ویې د غزل نه وړاندې یو دوه شعرونه دي. مینه مې بل چا له اشنا د زړګي نه ورکوم مینه مې بل چا له اشنا د زړګي نه ورکوم په باچاهي ستا د کوڅو ملنګي نه ورکوم ما په خندا باندې ګلونه تېرویستلی نشي ما په خندا باندې ګلونه تېرویستلی نشي
نری مسکای په سمسور په سرلی نه ورکوم. او دا د غزل دی چې د ګل په مینه د ازغو په لاره تللی یمه، د ګل په مینه د ازغو په لاره تللی، د ګل په مینه د ازغو په لاره تللی یمه، هم په لمبو کې د پښتو په لاره تللی یمه. او زه خو شاعر یم همواړه مینه مینه یمه، زه خو شاعر یم همواړه مینه مینه یمه، په شاړو نه یمه د تلو په لاره تللی یمه. او هغه جانان هغه یادونه یې زه څنګه هیر کم، هغه جانان هغه یادونه یې زه څنګه هیر کم، چې د پلونو یې د خپو په لاره تللی یمه. او دا چې په خوله باندې مې سوال د بارانه نه راځي، دا چې په خوله باندې مې سوال د بارانه نه راځي، همیشه تږی د اوبو په لاره تللی یمه. او مننه. او یم مسلمان څه ټوقې نه دي د رحمان او خوشحال، یم مسلمان څه ټوقې نه دي د رحمان او خوشحال، د داسې داسې پښتنو په لاره تللی یمه. مننه. او څه د بڼو غشي او څه د رقیبانو غشي، څه د بڼو غشي او څه د رقیبانو غشي، د ځان پوی نه یم د ویشتو په لاره تللی یمه. او زما ځواني ډول کوي د پښتنواله سره، زما ځواني ډول کوي د پښتنواله سره، د ملنګ جان صاحب د نغمو په لاره تللی یمه. او د ژوندون نوم دی زه دا نه وایم خو وایم هسې، د ژوندون نوم دی زه دا نه وایم خو وایم هسې، د لویو لویو حادثو په لاره تللی یمه. محمد خان خپې بل خپې او سرتور سر شکر دی، د سړیتوب او د سړو په لاره تللی یمه. ډېره مننه د وخت. واه اوریدونکو، تاسو د خبرې واورېدې ډېرې زړه پورې. دې شاعرانو لا دې دیوانو له لږ شان وخت ورکوي، دا چې کوم دا پښتو ژوندۍ ساتلې ده، او دې موږ تاسو له پښتو را ژوندۍ کړې ده، د پښتو هغه لفظونه را ژوندۍ کړي کوم چې زموږ استاد نه ورک شوي دي. نو زه د دې نه مختصر شان کې تاسو د دې پته در کوم چې دا به کوم ځای کې اوسېږي یا څوک له راتلل غواړي، دا به په خپله خوله تاسو ته وایي. تاسو کوم ځای کې اوسېږي که چېرته ستاسو خواله څوک راځي؟ زه خو په بارولۍ شا کې وطن آباد نوم کلی دی، هغه کې اوسېږم. دغه څو کورونه وو نو نوم یې نه و دغسې. نو ما ته دغه علاقې خلکو وویل چې ته ول نوم کښېږده وه که نه. نو ما د درې ورځې سوچ وکړم کورونه 12 کورونو ته اوس ورسېده. نو ما سوچ وکړ چې کورونه اوس ډېر شو، که خیر نوم مې وله ایښی دی وطن آباد که نه. وطن آباد نوم وله په دې وجه کېښود چې دا د هېچا سره تعلق نه ساتي، دا د ټول هر چا سره تعلق ساتي. نو په دې وجه وله ما وطن آباد نوم کېښود چې څوک شکایت ونه کړي چې په ځان پسې وله نوم کېښود. کوهیمور ټي وي سره د انټرویو ورکولو شکریه. تاسو ډېره مننه د دواړو سره د کیمرامین عزیز مزاده صاحب چې تاسو ما وخت راکړ، دومره تکلیف مو وکړ. ستاسو یو جهان مننه، ډېره مننه. خوشحاله وباد.